د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د افغانستان په هکله مهم اعلان. سلام او ښې چارې د افغان پلس چینل مهمې ویډیو ته ښه راغلاست. د کابل هوایي ډګر د خونړۍ پیښې وروسته د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د امریکا بیرغ به د 3 ورځو لپاره نیمه ځوړند وي. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې به خپل ماموریت خامخا پای ته رسوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي پوځیانو د وژل شویو شمېر 14 تنه دی او همدارنګه د ټپیانو شمېر یې 10 تنه دی. د کابل په هوایي ډګر کې رامنځته شویو بریدونو په هیواد کې دننه او بهر اندېښنې زیاتې کړي دي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د قدرت چارې په لاس کې واخیستې، دا لومړی تروریستي پیښه ده چې په افغانستان کې رامنځته کیږي. خو طالبان وایي چې د هوایي ډګر کنټرول د امریکا په لاس کې دی. په ځانګړي ډول په کومه برخه کې چې چاودنې رامنځته شوي دي، د هغه برخو امنیتي مسؤلیت د امریکا پر غاړه و، نو ځکه د دغه برید رامنځته کېدل د امریکا مسؤلیت ګڼل کیږي. له بله پلوه په هیواد کې دننه ځینې شنونکي په دې هم دي چې دا برید په خپله امریکا استخباراتو کار دی. دا شنونکي داعش په افغانستان کې د امریکایي استخباراتو یوه پروژه بولي او هغه اندېښنې ردوي چې ګواکې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړو خروج وروسته به د طالبانو په وړاندې داعش ډله بریدونه ترسره کوي. بل هم دا دی چې امریکا خپل نظامي حضور ته په افغانستان کې د پای ټکی ځکه کېښود ګوندې چې هغوی وکړی شي یوه تروریستي ډله لکه داعش فعاله وساتي او خپل اهداف په سیمه کې د هغې په واسطه مخته یوسي. په دې هکله مو خپل نظرونه راسره شریک کړئ. دا و د دې مهال تازه او مهمه ویډیو. تر بلې ویډیو ښې چارې.